شیخ دکاندار د ملا لنډي ریکارډ مات کړ. دا چې څنګه او کوم کارونه یې ترسره کړي دي، څومره ښځې بدنامې کړي دي، په دغه ویډیو کې ټول حقیقت را سره وګورئ. ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم ترسره سبسکرایب کړئ. وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې د یو شیخ دکاندار ویډیو راووتله چې پکې ښکارېده چې نوموړي له 2 نجونو سره غیر اخلاقي کارونه ترسره کړي دي، چې دا کار د لر او بر پښتنو د سخت غبرګون سره مخ شو. که څه هم لومړی کې دغه کار داسې ښکارېده چې دغه کار په پېښور کې ترسره شوی، خو وروسته معلومه شوه چې دا کار د ننګرهار ولایت په یوه کلیوال دوکان کې ترسره شوی دی، چې د کلي ښځې په دوکان ته د زنانهو توکو اخیستلو لپاره ورتلې. کیسه داسې ده چې دغه دوکاندار نه یوازې له دغه 2 نجونو سره دغه غیر اخلاقي کارونه کړي، بلکې لسګونه نور بد او غیر اخلاقي کارونه ترسره کړي دي چې د هغه ویډیوګانې تر اوسه نه دي راسنیزې شوي. یا دوکاندار به دغه بد کارونه چې کول، نو له ځانه به یې په تلیفون ویډیوګانې کولې او دغه ویډیوګانې به یې په یو میموري کارډ کې ساتلې. بالاخره یوه ورځ د ده څخه هغه میموري کارډ ورک کېږي چې د هغه خرابې ویډیوګانې پکې ساتلې وې، چې وروسته د 2 هلکانو لاسته ورځي چې هغوی دغه حالت ولید. نو د شیخ دوکاندار ته یې ګواښونه وکړل چې باید دی د دې کار په بدل کې زیاتې پیسې ورکړي، که نه نو رسوا به یې کړي، چې یاد دوکاندار دغه کار نه و منلی. کله چې دغه 2 هلکانو پوه شول چې د شیخ دوکاندار زموږ خبره نه مني، نو دغه ویډیوګانې یې پسې راسنیزې کړې. کله چې دغه ویډیوګانې شیخ دوکاندار ته ورسېدې او ویې لیدې، نو د سختو غوسې لامل یې وګرځېد چې بالاخره یو هلک په هغه 2 هلکانو کې یو هلک په لاس ورغی او ویې واژه، او بالاخره دوکاندار شیخ دوکاندار خپله پاکستان ته وتښتېد، چې تر اوسه یې درک لا نشته. خو کله چې دغه نجونو ورونه او پلاران خبر شول چې دغه کار دغه زموږ نجونو کړی نه، نو بالاخره یې په ډېرې ظلم سره هغوی دواړه ووژلې او اوس په شیخ دوکاندار پسې ګرځي. ګرانو پښتنو ورونو، دا چې دغه ډول حادثې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو، چې مخکې شیخ دوکاندار نه مخکې چې ملا لنډی و چې افغان مېرمنې زیاتې بې عزته او رسوا کړې، عزت یې ور ختم کړ او ټولې ویډیوګانې هم د هغه رسنیزې شوې. نو هیله کوو چې تاسو هم دغسې د خپلو خویندو مخه ونیسئ. که چیرې داسې نابلده څوک مو په ټولنه کې وي، هغه له دې ځایه وشړئ، مثلا پیران، چیخان یا نور خلک چې د دمونو یا تعویضونو یا دوکانونو په پلمه زموږ افغان خویندې، میندې او افغان مېرمنې بې عزته کوي. نو تاسو څخه هیله کوو چې دغسې کارونو مخه ونیسئ او په افغاني ټولنه کې دغسې کارونو ته اجازه ورنه کړئ.